امید لرم چې تاسو به مخکینی پارت د دې ویلاګ هغه ډیر خوښ شوی وي. راځئ چې وسو مخکې پارت 2 ته. دا اوس تاسو کوم ویډیو چې ګورئ دا پارت 2 ده. مخکې که تاسو ویډیو نوي کتلی خامخا وګورئ ځکه چې داسې خوند نه کوي. مخکینی اپیسوډ تاسو کتلی وي نو وروسته چې کوم اپیسوډ نوي راځي هغه به تاسو ښه انجوای کوئ او مزه به درکوي. اوس دا موږ په لار روان یو. دا وږي دا تاسو ته ښکاري دا پخیږي. دې خواته ګنو جوس د قومي مشروب چې دی هغه ورسره هم تیاریږي. نو مونږه فیصله وکړه چې راشه یو ګیلاس د غنو جوس ورته وسکو او صدا ګرم وږي ځان سره والو ګاډي کې کینو او خپل سفر جاري وساتو. ځکه چې 15 غنټو نه سیوا زموږ شوې دي چې سار ناشته مونږ کړی دا خپل سفر هم جاري ساري ساتلې دي. نو خامخا انسان وږي کی تګي کی. ما تاسو ته ویلو چې د کم دغه چې راځي کنه د دریای پنجګوړه دی باندې د لرګو د پولونه دی ښکلي مزیدار. نو دا ډیر خوند کوي او ډیر ښه فیلینګ خلکو له ورکوي. دا سینري ورسره ډېره ښکلې ښکاري. او بل خبره دا ده چې دا سفر تاسو کوئ ګمراهټه پورې دا دریای پنجګوړه هغه تاسو به سره به بهیږي دغسې د روډ غاړې ته او ډیر خوند کوي. تر اخره ګمراهټ سره پورې چې تاسو ځئ هم دا د دریای پنجګوړه تاسو سره بهیږي. او ګوره دا ګرم وږي چې ورسره خوري او هم دا موسم انجوای کوي او چکر لګي. ډېره بېله مزه وي. او یو بل خبره تاسو چې ځئ نو دغسې ښکلې علاقې هغه به تاسو ته مخې ته راځي. نو تاسو هغه ځای کې ودرېږئ. دې پیدا به تاسو ته دا وي چې تاسو به هم سکون تاسو ته میلاویږي. ګاډي کې ډېر ساعت هغه ناسته وي نو سړی تنګېږي. انسان تنګېږي خامخا او بل ګاډی هم ګرمیږي. نو ګاډی به هم لږ په سکون کې وي او تاسو به هم په سکون کې یئ. سفر به هم ډېر په آرام سره وي. دا اوس مونږ خال رباط او خواګرام دا علاقې مونږ قابو تقریبا کراس کړې او بره ډېر واړی طرف ته روان یو. دا تاسو یې او خواګرام چیک پوسټ اپردیر علاقې کې مونږ اوس انټري کوو. بورډ کې تاسو وکتله او خواګرام بیا په صاحب آباد دا مختلف علاقې دي. تاسو کوم راډ ته ځئ دا علاقې به تاسو ته مخکې راځي. هر علاقه انجوای کوئ مزید واخلئ او ویډیو وګورئ. خو وګورئ تاسو کوم علاقې ګورئ دا د اپردیر لوور دیر مونږه کراس کو. اپردیر کې داخله مونږه وکړه او ټریولینګ کو په اپردیر کې. نو څومره چې علاقې تاسو ته اوس په نظر راځي دا ټول علاقې دي د اپردیر. وګورئ دا ځای په ځای تاسو ته دا پولونه ښکاري. ډېر په ښکلي اندازه سره دا جوړ شوي دي او ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي. تاسو دې ته ګورئ. اوس دا مونږ داخل شو واړی بازار ته. دا تاسو چې کوم بس بازار نه دا دی د واړی بازار. واړی بازار اوس بازار کې تاسو ته زیات تر فروټ کم ښکاري. هغه د آم
پلو کا بادشاہ عام. نو مونږ دا فیصله وکړه چې دې ځای نه به مونږ ځان سره دا تازه امونه راواخلو او مخکې چې مونږ څومره هم علاقې انجوای کوو یا کوم ځای مونږ ودرېږو دمه کوو نو دې نه به لږ زان سره خورو. او بل خبره تاسو ته وکړم دا کم درې پچکوړه بهیږي دا چې څومره بره ځي دا هغومره یخیږي. نو په دې کې چې دا ام کې دی نو دا ډېر ښکلی یخیږي او ډېر مزه کوي چې بیا یې خوري. نو په دې موسم کې چې تاسو ځئ ځان سره ام خامخا واخلئ. بره دیر علاقو کې زیاتر دا پښتو کې چې تاسو ورته غواګای وای یا ډبل سیټر ورته وای دا ګاډي ډیر زیات وي او دلته خو سی ان جی ګاډ والا سوچ ما کوي ځکه چې زیاتره هم دغه پېټرول ډیزل والا ګاډي وي ځکه چې دا چړیانې د هرڅه کراس کول دومره آسان کار نه دی. څومره ویډیو مونږ کوو دا په موبایل باندې مونږ دا ویډیوز روانو. اوس چې کمی علاقې ته مونږ داخلیږو هغه دی صاحب آباد اپر دیر صاحب آباد. دا کم بازار چې راځي دا صاحب آباد بازار دی او دې نه مخکې د تبلیغو یو دغه راځي مرکز اپر دیر کې چې د تبلیغ کم مرکز دی هغه به هم تاسو ووینئ په هغه باندې اوسه پورې هم کار سټارټ دی او یو تبلیغ مرکز تیر شوی دی په تیمارګره کې لوړ دیر کې هغه د لوړ دیر تبلیغي مرکز دی او دا د صاحب آباد اپر دیر تبلیغي مرکز دی. بل د مزي خبر دا ده چې دا تبلیغي مرکز خپل بجلی هغه په خپل تیاری د دې دریا پنجکوړه نه یو غټه نالی هغه راویستې ده سیمټي او هغه دینه پاس کیږي د تبلیغي مرکز کې دینه پاس کیږي او د خپل ماشینزي هغه لکولي او بجلی پیدا کوي. دویم پارت زموږ د کمراټ تپاچکر ویلاګ باندې په ختمېدو دی. امید لرم چې تاسو به دا پارت هم خوښ شوی. دریم پارت هغه انتظار کوئ انشاءالله هغه به هم زر مونږ اپلوډ کو. ډیره مننه.